اقلیمي بدلون په ټول هیواد کې په ځانګړي ډول پکتیکا کې کومې اغیزې کړي، کومې حل لارې دي چې خلک او حکومت یې باید ترسره کړي؟ دغه او دې ته ورته نورې پوښتنې به په دې خپرونه کې درته ځواب شي. اقلیمي بدلون هغه تاثیراتو ته ویل کېږي چې د هوا حالاتو د یو نسبتاً اوږده وخت ثبت شویو ارقامو په واسطه کې لیدل کېږي. د بیلګې په توګه که چیرې د وروستۍ لسیزې د بارانونو، تودوخې، واورو او نورو اقلیمي پارامترونو منځنۍ کچه او محلنی ویش د 2 یا 3 منځنۍ لسیزو سره توپیر وکړي، اقلیمي بدلون ګڼل کېږي. خو که چیرې یو کال له بل هغه سره توپیر وکړي، ته نو بلل کېږي چې په نورمال حالت کې د هوا وضعیت بیرته لومړي حالت ته راګرځي. له همدې کبل د اقلیمي بدلون د څیړلو لپاره د اوږده وخت منځنۍ کچه او محلنی ویش کتل کېږي. د اقلیمي بدلون په اوسط کچه کې ډیر لږ توپیر رامنځته کېږي چې د راتلونکي لپاره ډیر خطرناک وي. د بیلګې په توګه که چیرې د نړۍ د تودوخې اوسط 1.5 درجه نور هم لوړ شي، بیا د اقلیمي بدلون ستونزه له کنټرول څخه وځي او ډیر لوی زیانونه لکه د بحر د اوبو د سطحې لوړیدل، د سیلابونو، وچکالیو ډیریدل، د هوا ډیرې تودې او یخې څپې او داسې نورې ستونزې به پیښ شي. خو د اقلیمي بدلون له امله د هوا حالاتو موسمي ویش ډیر څرګند دی. ساینسپوهان د اقلیمي بدلون د څیړلو لپاره د هوا د حالاتو تثبیت شوي ارقام او یا هم د غرونو او قطبي یخونو مساحت د سپوږمکۍ او د انځورونو په مرسته ګوري، ترڅو د هغه په اساس راتلونکي ته وړاندوینه او پلانونه جوړ کړي. د نورو علتونو ترڅنګ یو علت یې د ځمکې په اټوموسفیر کې د انسان د فعالیت له امله د کاربن ډای اکساید ګاز ډیریدل دي چې پرمختللي هیوادونه یې د صنعتي کارونو له امله تولیدوي. همدا وجه ده چې پرمختللي هیوادونه له زیانمن شویو هیوادونو سره په دې برخه کې بشري او تخنیکي مرستې کوي. دا چې افغانستان په نړیواله کچه د کاربن ډای اکساید ګاز ډیر لږ تولیدوي، نو د اقلیمي بدلون یا د نړیوالې تودوخې په برخه کې یې ونډه کمه ده. خو برعکس له دې ستونزې ډیرو زیانمن شویو هیوادونو په کتار کې ځای لري. دې ستونزې د افغانستان په اوبو باندې هم اغیز کړی. د پکتیکا د پوهنتون یو تن استاد وایي چې اقلیمي بدلون په دې وروستیو کې په هیواد کې د بې وخته بارانونو، سیلابونو، راوتو او نورو لاملونو سبب شوی دی. میهن منته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل د خپرونې دا موضوع مو په افغانستان او په نړۍ کې اقلیمي بدلون ته ځانګړې کړي، چې په همدې اړه به پکتیکا کې د پکتیکا له اوسیدونکو او په دې ولایت کې د ښوونکو او هغه چا سره خبرې اترې لرو څوک چې په همدې برخه کې پراخه تجربه او معلومات لري. زموږ د خپرونې د پیل مرکه کوونکی زموږ استاد حزب الله رحماني صاحب ده. حزب الله رحماني صاحب چې په دې برخه کې پراخه تجربه لري، بیلابیلې مقالې لیکلي دي، حتی په ډیری ورکشاپونو، سیمینارونو کې برخه اخیستې ده او په دې برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړی ده او په ډیرو برخو کې جایزې هم ترلاسه کړي دي. ښاغلی حزب الله رحماني صاحب خپرونې ته ښه راغلاست. ستړي مه له هر څه نه مخکې تاسو د ملي راډیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مننه. رحماني صاحب که د اقلیمي بدلون د عواملو په اړه باندې خبرې وکړئ چې اقلیمي بدلون د کومو عواملو په واسطه رامنځته کیږي؟ اقلیمي بدلون زیات عوامل لري. په عمومي ډول یې موږ په 2 ډولو باندې ویشلی سو. یو طبیعي عوامل دي چې هغه لکه د لویو وچو خوځښتونه دي، او همدارنګه دوهم مهم عامل انساني عوامل دي چې هغه په اقلیمي بدلون کې ډېر مهم رول لري. له صنعتي انقلاب څخه مخکې کله صنعتي انقلاب نه و رامنځته شوی، نو نړۍ په دا حال کې نه وه. له صنعتي انقلاب څخه وروسته د انسانانو په وسیله باندې کوم پرمختګونه رامنځته شوي په ټکنالوژي کې، د هغو صنایعو په پایله کې، تولیدي کارونو په پایله کې ډېر زیات ککړونکي مواد هوا، اوبو او خاورو ته داخل شوي چې بالاخره هوا او اوبو او د خاورې په کیفیت کې بدلون رامنځته شوی ده. نو اقلیمي بدلون ستر عوامل چې ده هغه شینکوریزه غازات دي، کاربن ډای اکساید، میتان او داسې نور غازات دي، کوم چې له صنعتي فابریکو او ترانسپورټیشن او نورو داسې نورو منابعو څخه هوا ته ازادېږي، بالاخره هغه په هوا کې پاتې کېږي او د هوا د حرارت درجې د لوړېدو لامل ګرځي. چې اوس مهال نړیواله تودوخه رامنځته شوې چې د دې په پایله کې په انسانانو باندې، همدارنګه حیواناتو باندې او په مختلف ډولو سیستمونو باندې ډېرې ناوړه اغېزې کړي دي. د اقلیمي بدلون د اغیزو په اړه که ووایاستئ چې اغیزې به یې څه؟
اقلیمي بدلون ستره اغېزه یې دا ده چې نړۍ تودوخه ورسره لوړېږي. کله چې د حرارت درجه لوړه سوله نو په پایله کې کوم قطبینو کې کوم یو کنګلونه اوبه د ځنګل په شکل باندې وجود لري هغه ویلې کېږي، نو چې دې سره د اوبو سطحه لوړېږي او په پایله کې ډېر زیات ورښتونه رامنځته کېږي چې د هغو په نتیجه کې د اقلیمي بدلون په پایله کې په اکثرو ساحو کې شدیده وچکالي رامنځته کېږي چې بالاخره هغه انسانان مجبورېږي چې له هغه څخه کډه وکړي، حیوانات او همدارنګه نباتات یې له منځه ځي او بل ورسره په ډېرو ساحو کې شدید سیلابونه رامنځته کېږي چې هغه بیا ډېرې ویجاړونکې اغېزې لري، کرنیزې ځمکې ختموي، همدارنګه کورونو کې لکه اوس مهال چې تاسو په افغانستان کې او همدارنګه پاکستان او د نړۍ په نورو برخو کې مثالونه وګورئ، ځنګلونه ورسره په استرالیا کې یا همدارنګه په امریکا کې ځنګلونو اور ورسره اخیستی، نو دا ټول هغه بیلګې دي چې د اقلیمي بدلون په هغه اغېزې دي چې اقلیمي بدلون په پایله کې رامنځته شوي دي او نن سبا یې نړیواله سطحه باندې ډېرې زیاتې ستونزې رامنځته کړي. تاسو یاده کړه پاکستان او استرالیا او ځینې نورې سیمې مو یادې کړې، په افغانستان یې اغېزې څه دي؟ لکه څرنګه چې په افغانستان باندې هم اقلیمي بدلون ډېرې زیاتې اغېزې کړي، په د افغانستان په 34 ولایتونو کې په ټولو باندې اغېزې کړي، یو نه یو ډول اغېزې دي. مثال د افغانستان په ځینو ولایتونو کې په تېرو کلونو کې د اورښت په اندازه کې ډېر زیات کموالی رامنځته شوی ده، وچکالي وچکالي ورسره رامنځته شوې ده، په ډېرو سیاحو کې ډېر زیات سیلابونه راغلي دي چې دغه تېر یو څه تقریبا یوه میاشت 15 ورځې وړاندې دغه هم د اقلیمي بدلون له اغېزو څخه چې ډېر زیات سیلابونه راغلل، خصوصا په جنوبي ولایتونو کې خلکو ته ډېر زیات زیانونه واړول. نو په افغانستان باندې اغېزې دا دي چې افغانستان له وچکالي سره مخامخ ده، یعنې اوبو له کمښت سره مخامخ ده، څرنګه چې افغانستان یو زراعتي هېواد ده نو اقلیمي بدلون ورباندې ډېرې زیاتې اغېزې کړي دي. کله چې موږ اوبه ونه لرو هایدرولیک انرژي په اندازه کې کموالی رامنځته کېږي، همدارنګه په زراعت کې کموالی رامنځته کېږي، خلک له زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کېږي. نو په افغانستان باندې اغېزې دا دی چې زیاته وچکالي او همدارنګه د څه وخت مخکې چې زیات سیلابونه راغله، په ځینو ساحو کې ډېر زیات سیلابونه او په ځینو ساحو کې وچکالي ده، حتی اورښت پکې ډېر کم دغه شوی او همدارنګه د افغانستان د حرارت په درجه کې لوړوالی راغلی، تقریبا هر کال 0.3 سانتي ګریډ په اندازه باندې تودوخې په درجه کې زیاتوالی راځي. نو دغه یو ستر ګواښ دی د افغانستان د خلکو لپاره. کله چې همدغه ټول حالتونه ملګري کېږي، فرضاً په افغانستان کې یو بل لوی لامل چې خلک یې د ځنګلونو خپل سر وهنه او تاسو د اوبو کمښت اشاره وکړه چې په ورځ تر بلې زموږ اوبه کمیږي، ځینې خلک په دې نظر دي چې په همدغه وروستیو اورښتونو کې شاید د ځمکې لاندې اوبه هم راپورته شي. د دغو اغېزې یعنې که په اوبو باندې یاده کوي چې د دې اورښتونو اغېزې په اوبو شته، د ځمکې لاندې اوبه راپورته کېږي، که نه راپورته کېږي څه ډول کولی شو چې د ځمکې لاندې اوبه وساتو تر څو د بېځایه مصرف څخه ډډه وکړو؟ متاسفانه باید ووایم په دې وخت کې افغانستان له یو ستر جدي ګواښ سره مخامخ ده چې خلک د ځمکې لاندې اوبو څخه د کرنې لپاره استفاده کوي، چې دا باید استفاده ترې ونیسي. په ډېرو زیاتو ساحو کې اوبه په ډېر زیات ډول باندې مصرفېږي، بیخي اندازې زیاته، دا یوازې باید څښاک لپاره استعمال، ځکه موږ د څښاک لپاره په اکثرو ساحو کې منابع نه لرو. د ځمکې لاندې اوبه د زراعت لپاره استعمالول دا زموږ راتلونکی ګواښي. په دې خاطر باندې چې اوبه چې ده یو دوران لري چې د لمر په وسیله باندې بحر سطحه اوبه تبخیر کېږي او هغه بالاخره د بادونو په د هوا په لوړو طبقاتو کې د وریځې په شکل باندې بدلېږي او بیا مختلفو ساحو کې بارانونو د واورې او ګلۍ په ځمکې ته دغه کېږي. چې همدغه اوبو یوه برخه ځمکې لاندې اوبه احاطوي، یعنې که چېرته بارانونه واورې ونیسي نو زموږ د اوبو د ځمکې لاندې اوبو اندازه کې کموالی راځي. دغه بارانونو اوبه که چېرته مدیریت نشي، په سم ډول باندې مدیریت نشي، ځمکې لاندې اوبو ته هېڅ ګټه نه رسوي. په دې خاطر باندې دا اوبه د ځمکې په مخ باندې حرکت کوي. که چېرته د همدغو د باران د اوبو لپاره یا کومه واوره چې د ژمي په جریان کې هغه په صحیح ډول باندې مدیریت نشي، نو زموږ د ځمکې لاندې اوبه له جدي ګواښ سره مخامخ دي. په دې خاطر باندې چې دغه اوبه چې د ځمکې په مخ باندې حرکت کوي، که چېرته موږ د دې لپاره ښه سیستم دا ده چې د دې لپاره باید په مختلفو ساحو کې ډنډونه رامنځته شي، حوضونه او همدارنګه بندونه جوړول ډېر مهم اهمیت لري.
لکه څرنګه چې په تیرو کلونو کې د کابل ښار کې د باران د اوبو لپاره په غرونو کې کندې وکښل سولې تر څو دغه اوبو کې ذخیره سي. نو همدغه اوبو څخه د ځمکې لاندې اوبو بېرته احیا کېدی سي. دا ډېر مهم دی. که چېرته د باران اوبو مدیریت نه سي او همدارنګه واورې، نو موږ له یو جدي ستونزو سره مخامخ یو. دا اوس هم مخامخ یو، په راتلونکي کې لا جدي ستونزو سره مخامخ کېږو، ځکه د ځمکې لاندې اوبو ورځ په ورځ کمیږي. ځکه هغه بېرته له پاسنیو اوبو چې موږ باران اندازه کې ور ډېر کموالی راغلی، هغه بېرته نه احیا کېږي او خلک یې په ډېره زیاته اندازه باندې استعمالوي. نو که چېرته دې موضوع ته د اسلامي امارت لخوا جدي پاملرنه ونیسي، نو موږ په ډېر کم وخت کې له ډېر جدي ګواښ سره مخامخ. ځکه دغه زموږ زراعتي ځمکې بېرته له منځه ځي او خلک مجبورېږي چې بیا نورو ساحو ته مهاجرت وکړي. کله چې هغو ساحو ته مهاجرت وکړي، هلته امنیت، اقتصاد په ټولو برخو باندې بیا ډېرې ناوړه اغېزې کوي. نو په دې خاطر باندې مهمه خبره دا ده چې اقلیمي بدلون په وړاندې باندې خلک د اوبو په مصرف کې کموالی راولي او همدارنګه دولت له دې قانون سره په عامه پوهاوي کې همکاري وکړي تر څو دوی دغه اوبو په کمه اندازه استعمال کړي او همدارنګه دغه جوړ کړي، بندونه جوړ کړي تر څو زراعتي ځمکې د دغو بندو په وسیله باندې ابیاري سي. بله مهمه خبره دا ده، متاسفانه په افغانستان کې اوس هم موږ زاړه سیستمونه لرو. د ابیاري سیستمونه زاړه دي، کوم چې په ډېره زیاته اندازه باندې اوبه مصرفوو. په نړۍ کې تر ټولو مؤثره سیستم هغه ډراپینګ سیستم دی یا قطره‌یي سیستم دی چې هغه په ډېره کمه اندازه باندې اوبه مصرفوي. دا هم د اوبو په ساتنو کې هم مرسته کوي او همدارنګه موږ سره په دې کې مرسته کوي تر څو هغه د نباتاتو حاصلخېزي ورسره لوړېږي. دې سره همدارنګه یو بل سیستم د سمارټ ټکنالوژي سیستم دی چې هغه په وسیله باندې حتی دهقانان کولی شي چې هغه د اوبو وخت معلوم کړي. خو موږ له هغې درجې ته نه یو رسېدلي. که چېرته په افغانستان کې د اوس مهال لپاره ډراپینګ سیستم یا قطره‌یي سیستم څخه په زراعت کې کار واخیستل سي، نو دا موږ سره په دې کې مرسته کوي تر څو موږ دغه د اوبو په زراعت کې د اوبو استعمال راکم کړو. ځکه افغانستان یو زراعتي هېواد او تقریبا 80 سلنه اوبه یې په زراعت کې مصرفېږي. نو دا ډېره مهمه ده. کله چې موږ د زراعت په برخه کې د اوبو مدیریت په صحیح ډول باندې مدیریت نه شو کړی او همدارنګه د اقلیمي بدلون اغېزې هم داسې ډول باندې دوام لري، نو موږ یو ډېر جدي ګواښ سره مخامخ. په باران د اقلیمي بدلون اغېز تر ډېره بریده موسمي دی. که چیرې یې کلنۍ مجموعي کچې وکتل شي، نو ډېر توپیر پکې نه لیدل کېږي، خو برعکس موسمي او مهالنۍ ویش یې ډېر بدلون کړی. په بل عبارت، پخوا به د لنډو او شدیدو بارانونو شمېر لږ و، خو عادي او اوږده بارانونه به ډېر وریدل، چې اوس دا شمېر برعکس شوی دی. همدارنګه بل توپیر په موسمي بارانونو کې راغلی د بېلګې په توګه په هغو سیمو کې چې پخوا به د اوړي یا مني بارانونه کېدل، اوس یې شمېر لږ شوی او د پسرلي د شدیدو بارانونو په شمېر کې ډېروالی راغلی. همدا علت دی چې د کال په لومړیو کې مو سیلابونه ځپي او بیا ورپسې د وچکالۍ له امله زموږ کښتونه زیانمن کېږي. په ورته مهال د پکتیکا د کرنې رئیس وایي چې په دې وروستیو کې بې موسمه بارانونو او سیلابونو ته د نور هیواد په څیر پکتیکا کې هم خلکو ته زیانونه اړولي. هغه ویل چې پکتیکا کې د ځنګلونو وهنه بنده شوې ده او دوی له زیانمنو له 1400 کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته او د RD مؤسسې په چوکاټ کې ترسره کړي. رښتیا هم په وروستیو کې بې موسمه بارانونه وسول، هیواد کې په هر ګوټ ګوټ کې تاوانونه ورسول. یو له هیواد څخه د پکتیکا ولایت هم ده چې د پکتیکا ولایت ولسونه ډېر سیلابو وځپل. غواړم وضاحت درکړم، هغه ځمکې چې موږ ورته کرنیزې ځمکې وایو چې هغه څومره تخریب شوي دي پکتیکا په مجموعه په ټولو ولسوالیو کې چې کرنیزو ځمکو ته یې نقصان رسولی، د هغه جریبي مساحت 1,215 جریبه ځمکه یې خرابه کړې ده. او لکه مخکې ما یو یادواري وکوله چې که څه هم پکتیکا کې سږکال د مڼو یا د انګورو یا د نورو حاصلاتو کچه پراخه سوې ده، خو وروستیو سیلابونو بیا زیانمن کړي دي. د هغو د معلوماتو په مورد باندې دلته چې مثمر او غیر مثمر باغونه چې خراب شوي دي او جریبي مساحت یې موږ راټول کړی د هغه 6450 جریبه ده. او په پکتیکا کې موږ 4 کانالونه لرو چې هغه هم تخریب شوي دي وروستیو سیلابو له امله. او هغه ویالې چې ولسونو ترې ګټه اخیستله د زراعت بخش کې تقریبا 58,400 متره ویالې هم خرابې شوي دي. او په وروستیو کې چې پکتیکا کې سیلابونه راووتل، د پکتیکا اکثره ولسونه خو مالداران دي، پسونه لري، مالونه لري. د هغو تعداد چې موږ دقیق راټول کړی د هغه 1813 پسونه او وزې دي.
چې دا هم د سیلابو له امله خراب شوي دي، زیانمن شوي دي، اوبه وړي دي. او ورسره هغه حیوانان که موږ تاسې ورته وایو یا غوایان وایو، د هغو تعداد چې موږ رااخیستی ده دقیق 125 دانې غواوې تخریب شوي دي سیلاب له امله. په مجموع کې د پکتیکا ولسونه او کرنیزې ځمکې او څارویو ټولو ته ډېر تکلیف او تاوان رسولی ده. په وروستیو کې موږ پکتیکا کې 14 ولسوالۍ لرو چې هغه په طبیعي ځنګلونو باندې پټې دي او طبیعي ځنګلونه لري، او هلته موږ د جلغوزیو ونې لرو. نو د وروستیو ګلیو له امله چې دلته ځلۍ شوې ده، که یې څه هم حاصلات سږکال کوي و هغوی زیانمن کړي دي، ډېر تاوان یې ورته رسولی ده. او ولسونه یې اوس ادعا کوي چې زموږ مقصد دغه د جلغوزو حاصلات چې دي هغه هم خراب شوي دي. نو په پکتیکا کې بدبختانه مشکلات ډېر وو. موږ په هغه وخت کې چې کله سیلابونه راووتل نو اکثره جایو کې خلکو دغه ځمکې غصب کړي وې او دغه عام رودونه چې اوبه ورباندې راځي هلته یا مقصد دیوالونه وږلي وو یا یې کومې غیر مثمرې ونې کرلې وې. نو بیا مو د وزارت دفاع د دومې پولي لواء قومنداني په همکاري باندې هغه سیمې پراخې کړي دي سیلابو تر څو آینده کې خلک له مشکل سره مخ نه شي. او د کومکونو په مورد باندې د WP په چوکاټ کې واردي موسسه له موږ سره کار کوي. نو په هغه وخت کې مو 14,000 کورنیو ته خوراکي توکي رسولي دي چې په هغو کې غوړي و، اوړه و، وریځې و، لوبیا و، ډالډا شامل وو. او د دغو خلکو چې دغه سیلاب ځپلي دي د هغو سروې مو کړې، تکمیل کړې مو ده چې په الحال د ناروې کمیټې موسسې لخوا به له 10,000 کورنیو سره د اصلاح شویو تخمونو او تورې او سپینې سرې او سبزیجاتو کومک وشي. په 12 ولسوالیو کې او په 7 ولسوالیو کې به هم د اصلاح شویو تخمونو، سبزیجاتو، تورې سپینې سرې کومک وشي د واردي موسسې لخوا. او د موږ د وزارت محترم مشرتابه لخوا 1102 ټنه غنم منظور شوي دي چې موږ اوس په انتقال باندې ولایت مقام سره موضوع شریکه کړې ده. په لاندې وخت کې به را انتقال کړو او له دغو خلکو سره اړمنو خلکو سره به مرسته وشي څوک چې سیلاب ځپلي دي. 1% مثبت اغېزې وو ځکه چې ولسونه به دومره له مشکل سره نه مخکې کېدل. خو چې موږ کله دا حالات ولیدل موږ امتحان شولو. اوس موږ خپل وزارت سره هم دغه موضوعات شریک کړي دي، هغه هم لګیا دي. تاسې یې وینئ کنفرانسونه کوي او ورسره مو له مؤسساتو سره هم دغه موضوعات شریک کړي دي. تقریبا د سویډن مؤسسې په نام باندې عملي کار هم په یوسف خیل ولسوالۍ کې شروع کړی ده. نو په لنډ وخت کې به انشاءالله دغه پروژه نورو ولسوالیو ته هم ورسېږي. هغه ولسوالۍ چې هغه طبیعي ځنګلونه لري، الحمدلله په هغو کې د ځنګلاتو د قاچاق او د قطع مخنیوی په تمام معنا شوی ده. ټول مسؤلین، ولایت مقام، قومندانۍ مقام او کومې شعبې چې دي هغه که ملکي دي که نظامي دي ټول را سره همکار دي. او اوس د شنې کیتې په نامه باندې موږ یوه قطعه هم ورته لرو، 15 کسیزه قطعه ده او هغه په ځنګلاتو باندې ګرځي، ځنګلاتو حفاظت کوي. تر اوسه پورې موږ بیا له کوم مشکل سره مخ شوي نه یو، الحمدلله ځنګلونه محفوظ دي. په ورته وخت کې محلي او کوچني انطباقي کړنې هم د اقلیمي بدلون اغېز کمولو کې مرسته کولی شي. د بیلګې په توګه د کوچنیو ډنډونو او بندونو په جوړولو سره د باران اوبو راټولول او وروسته مهال کې د کارولو لپاره د اوبو زیرمه کول چې د سیلاب خطر کمولو کې هم مهم رول لوبوي. د اوبو راټولولو دا ډول تاسیسات جوړول په ټول هیواد کې ګټور دي. په ځانګړې توګه د کاریزونو د اوبو ټولیدا یا ابګیر حوزو کې کاریز چې د قنات په نامه هم یادېږي د اوبو لګولو یو لرغونی سیستم دی چې اوږده او پوقي تونلونه او عمودي ساګانې لري او د غونډۍ په لمنو کې د ځمکې لاندې اوبه له وسیلې پرته د جاذبې قوې په مرسته راوباسي. دا د افغانستان په جنوب کې چې پکتیکا هم پکې راځي په ډیری لرو پرتو سیمو ډیر کاریزونه وچ شوي. په داسې حال کې چې د اوبو یوازینۍ سرچینه د راپورونو یوه کوچنۍ پانګونه کولی شي د اوبو د لرغونې او تلفاتې سرچینې بې راژوندۍ کړي. په ژمي کې کله چې بوختیاوې لږې وي خلک کولی شي د خپلو کلیو په درو کې له ډبرو او محلي موادو کوچنۍ زیرمې او د اوبو ډنډونه جوړ کړي. خو دا چاره کاریزونه
د اوږده مهال لپاره فعاله وساتي او د وچېدو مخه یې ونیسي. د خپلې خوښې دا ډول ټولنیز کار حشر بلل کیږي او ډیری افغانان یې پیژني. پکتیکا کې د چاپیریال ساتنې رئیس هم مني چې اقلیمي بدلون د بې موسمه بارانونو سیلابونو راوتل خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي، خو زیاتوي چې خلک دې هم له ځمکې څخه د خپل سر اوبو راایستل د عمومي ځایونو له غصب او د چاپیریال په پاک ساتلو کې همکاري وکړي. په دې وروستیو کې په ټول افغانستان کې خصوصا پکتیکا کې د اقلیمي بدلونو اغیزې خو ډېرې زیاتې ولې. هغه د اقتصادي ستونزې رامنځته کړلې او روغتیایي ستونزې رامنځته کړلې او نور د ستونزې ولې چې هغه له ټولو سره موږ تاسې مخ ولو، که د کډوالو په باب کې ولې، که نور د روډو مسلې ولې. اکثره خلک په روډو باندې سار پاته وو. که چیرې د خلکو یا موږ تاسې د چاپیریال ته نظر کړی وای، هغه به انشاءالله له دې ستونزو چې خلون تاسې لکه دا موږ تاسې پیاله مو سره مخ یو، هغه به ټولې راپسوي ولي. نو باید موږ تاسې چاپیریال ساتنې ته ښه توجه وکړو او نظر ورته وکړو. دې برخه کې خو د چک ډیم په واسطه باندې موږ کولی سوای چې د موسم بارانونه هغه اوبه مو ذخیره کړې وای، هغه کوم خلکو ته چې زیان رساوه یا موږ تاسې ته کوم زیان رساوه، هغه اوبو دپاره موږ تاسې کوم ډیمونه فعاله کړي وای، هغه ډیمونه به نن موږ تاسې ته د فصلو په باب کې یعنې ښه نتیجه به راکړې وله. هغه فصلونه هغه اوبه چې موږ تاسې زیانمن کولی، هغه اوبو چې خو موږ تاسې نن ګټه اخیستل. د اقلیمي بدلون د منځته راغلو ناورینونو په وړاندې له افغانانو سره د مرستې لپاره شونې اقدامات مخکې ذکر شول، چې دا د کوچنیو بندونو څخه تر لویو زیرمو د باراني اوبو د ټولنې تاسیسات د کاریزونو بیا رغونه د ویالو اوبونې پر ځای څاڅکیزې اوبونې ته اوښتل او له دې سره د کرنې تطابق د وچکالۍ پر مهال د ځمکې لاندې راایستل کیدونکو اوبو د بیا پوره کیدو پروژې، د هغو نباتاتو ونو ترویج چې لږې اوبه غواړي، د مالچر کرل او پالنه د ویالې کیدونکو یخچالونو په اوبو کې د تغییر او د اوبو د زیرمو پراختیا لپاره مصنوعي یخچالونه جوړول، د ځنګل وهنې مخنیوی او د افغانانو تخنیکي او ساینسي ظرفیت لوړول. د دې چارو اندازه له کوچنیو ټولنو نیولې تر لویو انجنیري پروژو پورې کیدای شي او همدارنګه ټولنیزې او تعلیمي کړنې هم پکې راځي.